روزګان نه د ملا هیبت الله تازه او نوې خبر راغی. ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. روزګان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شاعرانو ته وویل له ملا هیبت الله پرته د بل چا ستاینه مه کوئ. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس آغا ولی قریشي وایي هیڅ چاته اجازه نشته چې په شعرونو کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده پرته د بل چا ستاینه وکړي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ سه شنبه 13 د غبرګولي روزګان کې یوې جوړې شوې مشاعرې ته په خطاب کې وکړې. قریشي زیاتوي چې د ملا هیبت الله له لورې ورته سپارښتنه شوې ده چې شاعران دې په هیڅ ګوند وزیر والي او هیڅ چا پسې شعر نه جوړوي او نه دې ستایي. د شاعرانو غوښتنه وکړه چې په شعرونو کې دې یوازې د طالبانو د مشرتابه ستاینه کوي، نور دې هیڅوک نه ستایي. دغه طالب غړي وویل ما د امیرالمؤمنین سره ولیدل، هغه راته وویل چې تاسو زما سپارښتنې او هدایات تر شاعرانو پورې ورسوئ. هیڅ یو شاعر ته اجازه نشته چې په یو ګوند شخص پسې شعر ووایي. هیڅ یو شاعر ته اجازه نشته چې د وزیر یا والی یا بل کس پسې شعر جوړ کړي. د دې نظام په راس کې یو امیرالمؤمنین دی او موږ باید په شعرونو کې د هغه نوم واخلو. خو یاده مشاعره کې شاعرانو د قریشي څرګندونو ته په غبرګون کې څه ونه ویل او یوازې یې خپل شعرونه او ترانې زمزمه کړې.